د څه د پاره دي د آیاتونو مقصد څه دی؟ اصل خبره اوس په دې ځای کې کوو. د آیاتونو مقصد څه دی؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ فرمائی چراو بسی هغه خلق آمنو چی ایمان راوڑے وے باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله و عذاب قبره پکے نشتا. مانا چا پختناو کچی دا پکے والے نشتا. ما یامنتو باللہ چی دا داد رسول اللہ نا نقل علکا خبرو باندے غور کوئے دی پقیر خبر زان سر لیکے مولانشی چلنج کولے دا دا وزب خورو خبری ندی. امنتو باللہ دا رسول اللہ نا ثابتا مولایانو جوڑا کردے دا. نو چی مولایانو کلا جوڑا ولا نو آغا وقت کی عذاب قبر لا وجود کے نو راغلے دا تلگا مخ کی جوڑا شوے دا. آمنتو باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الاخر والقدر خیره الاخری. نو دی وقت کلا عذاب قبر ایجاد دا کلمہ مخ کی جوڑا کڑا قبر عذاب بے ورستو ایجاد کر نو بیا ہوئی پکی ننائستے نشا پاتش اس کلوئی چی آقا کافر دے دا عذاب قبر نمانی کل علکہ تاسو ایمانیاتو کی دانا دے ذکر کرے اسی غلی غنیو بلتا مخوڑی جی دا ٹیم کی لا جوڑنا ہوگا تا مسلمانو دالو بھی کر خدای راستی چی څومره دروغ کتابونو لیکلی دي چې دومره دروغ د سره په منډیانو کې نشي ویل. مولایانو لیکلی وی چې قبر کې یو مار دومره خطرناک ماران دي د عذاب والا لړمانان کچره د قبر والا مار سا واخلی دنیا ته هوا راشي نه نشوا سا واخلی کنه وی دا سائی که دنیا تراغلا نو دنیا کی بشین بوٹے زرغن نشی. اسی پو ایمان قبرستان کی څومره قبرونا وران دی سوڑی پکشتا کنا علکشتا کنا ماران پکشتا کنا لڑمانان پکشتا کنا اگا بسا اخلی کنا باخلی نو چی سوڑا پکشوی دا دنیا لے ہوا رازی کنا رازی اٹول نزیاد شین بوٹی قبرستان کی. مولانا صاحب لکھ سوچ خو کوا کنا لک سوچ کو خبر چی جوڑوی لک خیال کوا دا ہر صد پارا عقل پکار دے دا سی بے بنیاد خبری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی تردلی ویچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دو قبرونو باندی تیرے دا اغویل عذاب قبر شروع. صحاباو نے پختناو کچی دا دا چا قبرونو دی لکلی بخاری شریف تی. بخاری شریف قرآن شریف اور سر برابر کڑے مسلمان پا دین شربیگی ولی اغتا اتکالا پا مدرسہ کے نشاور کڑے دقا دا غیر اللہ سپتونا تفتزانی دیر لوئی ساڑے پلان کیسب دیر لوئی ساڑے نوئی چی پا دو قبرون رسول اللہ تیرے دا اغویل دا قبر عذاب شروع. دا پختنا خو بخیر نکو چه علم غیب خو اللہ سره دے دا پیغمبر تا سنگ پتا و لگی دا پختنا با نکو کی دی شدیر گناہگار شو دا با نکو زا وحی ورطا وشوا یا کشف وشو دا ملیان یو شیخ ای کشف الہام و شعرت چی وشو پا دے کی با خبری نکو زکا چی وزر مسوزی خوزا پتا و لگی رسول اللہ وی صحاباو نا پختنا و کچی دا چوک دی ویشی دا من نپیجر نو که صحابی وی صحاباو با پیجندلے که نا جواب فراق خام خواب پیجندلے نو دا سڑے با مسلمان ہو علکا ملومی کی دا سی چی غیر مسلم چوک مر دے قبر عذاب ورطا شروع دے. رسول اللہ وی شنڈی کی پکی خوچی ترسو پوری دا ڈکے شینوی دل با عذاب نکی دا کافر سفارش کی اس دا مولیانو نا پختنا کول غوڑی چی خطا شیئی دی کسی چل شای و بے تڑلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دا انا للہ و انا الیہ راجعون.